د غریبۍ د وجې چې یو ښځه ناروا غلط کار ته مجبوره شوله. ولې مجبوره شوله؟ هغې سره څه داسې ظلم شوی و. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو درنو دوستانو، یوه ښځه چې خپله واقعه بیانوي، کله چې د هغې کور جوړ و، خوشحالي وه، هېڅ مشکل هېڅ ټینشن مخې ته نه راتللو، نو دغه ښځه چې وه د دې خپل خاوند سره تعلقات ټیک نه و. وایي چې خاوند یې ډېر ښه انسان و، ځکه چې دا خپله قصه کوي چې خاوند مې ښه انسان و، زما به ډېر زیات خیال ساتلو، خو د دې خپل اخلاق ټیک نه و. په وړه خبره لانجې، جګړې، او تر دې حده پورې چې په وړه خبره باندې به دې پیغورونه ورکول، د مور پیغور، د پلار پیغور، یا داسې نور څه حالات به مخې ته راغلل، نو خاوند ته به یې پیغورونه ورکول. په دې وجه باندې څه موده پس چې د واده کال 2 کاله شوي دي، یو اولاد یې هم پیدا شوی دی. دا حالت چې همداسې روان و، په کور کې به روزانه جګړې وې، نو خاوند یې ورته طلاق ورکړی دی. چې کله یې طلاق ورکړو، بیا د دې ښځې مور پلار هم دومره غریبانانو، یعنې څه وس یې نه کېدلو چې دا یې ځان سره ساتلې وه. نو غوښتل یې چې دې ته ووایي چې ته بس بل ځای کې واده وکړه. نو کله چې د دې دپاره رشته هم نه برابرېدله، نو بیا دغه جینۍ داسې کار کړی دی چې سوال به یې راټولولو، خیر به یې غوښتلو، چې په هغې کې خلکو ورته په مختلف قسم نظرونو باندې به کتل او د دې نه به یې ډیمانډ کولو. نو دا بیا مجبوره شوله، دغه کار ته مجبوره شوله، دغه بدکارۍ ته، او په یو څو روپو باندې به یې پردو خلکو سره، پردو سړو سره بدکاري کوله، ناروا کار به یې کولو. نو قدرمنو، دا ویډیو مو تاسو سره ځکه شریکه کړله چې ښځو ته پکار دي چې ډېر زیات د صبر نه، د ښو اخلاقو نه کار واخلي، خپل د خاوند کور په ځان باندې وران نه کړي، ځکه چې یو داسې وخت راځي چې خاوند بیا د خپلې ښځې هره خبره مني. خو په اول کې پکار ده چې ښځه هم خپل خاوند سره څه ګزران تېر کړي، څه تکلیف تېر کړي، نو بیا به وروسته ژوند د خوشحالو ډک شي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي، ضروري لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو ته په وخت ورسي.